الله په قرآن کې وایي چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال او اولاد زامن دا زینت د دنیا دی. یعنی دنیا کې یو انسان جون تیری نو د مال سره د اولاد سره د زامنو سره محبت وي، دا مال خوښ وي، دا مال باندې فخر کوي، په اولاد قبیله باندې فخر کوي، او دی وی چې دا مال او دا قبیله می دا زامن می دا د عزت سیزونه دي، او په دې به زه کامیابی ته او کامرانۍ ته رسم. دا زمونږ د ټولو دا سوچ دی چې مال او اولاد خلق خوښوي، د عزت سیزیم ګڼي، فخرم پې کوي، او وی چې زه به په دې باندې کامیابېږم. دا زمونږ او ستاسو سوچ دی، خو الله وی داسې نه ده. زما په نیز باندې الله وی چې د کامیابی، د کامرانۍ، د عزت او په دنیا او په آخرت کې د مقام والا سیز ګورې بل دی. هغه څه شی دی؟ هغه الله وی چې تاسو خو وایه چې مال او اولاد دا د دنیا زینت دی، د دنیا د کامیابی ذریعه ده، خو الله وی داسې نه ده. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. الله وی ستاسو سوچ دا دی او زما فیصله دا ده چې باقیات الصالحات دی، دا زما په نیز الله وی ډیر لوی د ثواب او ډیر د انجام په لحاظ باندې د ټولو نه بهترین سیز دا باقیات الصالحات دی. او چې دا باقیات الصالحات په زندګۍ کې راوسته، الله وی کامیابو باندې عزت بم در کوم، مقام بم در کوم، مرتبه بم در کوم. اوس دوه خبرې شروع ما ته وګورئ. منګ او تاسو وایو مال اولاد د کامیابی سیز دی، منګ او تاسو وایو مال او اولاد د عزت سیز دی، منګ او تاسو وایو چې یو سړی وی چې زه دې په معاشره کې یو لوی مقام لرم، مال اولاد. الله وی نه، کو ته وی چې زه دې کامیاب شم، زه دې مقام والا شم، زه دې عزتمند شم، نو الله وی باقیات الصالحات باندې عمل کوه. اوس دا باقیات الصالحات څه شی دي چې الله وی تا پې زه کامیابوم، تا له پې عزت در کوم، تا پې مقام ته رسوم، ته به د خلکو هم خوښي، ته به د الله هم خوښي، ته به د الله د رسول هم خوښي، خو باقیات الصالحات باندې به عمل کوي. نو دا باقیات الصالحات څه شی دی؟ نو دې کې علما مختلف سیزونه ښیي. بعضې علما وی دا منځ دی، بعضې علما وی دا روجه ده، بعض علماء وی دا حج و عمره ده، بعض علماء وی دا صدقه ده، بعض علماء وی دا خلکو سره خیر ښېګړه ده. باقیات الصالحات دی ته وی. خو چې د تفسیر علما کم باقیات الصالحات ښیي، محدثین چې کم باقیات الصالحات ښیي، هغه بیل شی دي. او هغه څه شی دي؟ رونو ما ته به لږ شان غوږ شي. باقیات الصالحات علماوی سلور کلمات دی، سلور کلمات چې هغه کلمات کم یو دی؟ هغه دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بعض علماء سره وی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دی ته وی باقیات الصالحات. چې زمونږ او ستاسو په ژبه کې ورته ما ته وګورئ، ورته کلمه د تمجید وی، کلمه د تمجید ورته وی. تمجید معنا بزرګۍ والا، مقام والا، مرتبه والا. او بیا زمونږ دا خلک اگر چې دا په احادیثو کې نشته، خو دې بزرګانو یو دغه جوړ کړي وي، شپږ کلمې دي، شپږ کلمې، او په دې ماشومان یې اکثر یادې کړي وي. نو په دې شپږو کلمو کې دا دریم نمبر کلمه ده.
دا سبحان الله وای را سره تاسو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دیتا وی باقیات الصالحات. اس دا اللہ پا جناب کی دا دی کلماتو کم مقام دی، دا دی معنا صدا، دا دی ابتدا سنگا شوی دا، او دا دی کلماتو مقصد صدی، او بیا چی انسان دا کلمات اوئی دا دا اللہ پا جناب کی کم مقام و مرتبہ دا، نو مختصر طور باندې راته نن دا دی بیان کو. دیتا وی باقیات الصالحات کلمہ سم دریم کلمہ دا دا اللہ پا جناب کے دیر لوی مقام لری، او دولس احادیث پا دا رسول اللہ مبارک پا دی کلماتو کی ویم انشاءاللہ و تعالی چی دا تا نن اوریدل چی سنگا تا دا خپل جن ضرورت گلنی دی خوراک، سنگا چی تا دا خپل جن ضرورت گلنی دی سکاک، سنگا چی تا دا خپل جن ضرورت گلنی دی خوب، سنگا چی تا دا خپل جن ضرورت گلنی دی قضاء حاجت، سنگا چی تا دا خپل جن ضرورت دانور گرزولی دی او دا ہوا دا دقا شان بتوے یر دی کلماتو خویل پکار دی، دا کلمات خویل پکار دی پا شواروز کی او سمرا بوے نو دا غی تعداد بمرا تخیمہ نو رولو دا دی با او دا دی لوی مقصد زمادہ دی چی دا طول کلمات دی دا دا اللہ رب العالمین پا خشتو مزیدار و صفاتو باندې مشتمل دی. او زما مقصد دا دی بلکہ زما مقصد نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراوالا رسول اللہ مبارک بیا صحابہ بیا تابعین بیا تبع تابعین بیا ائمه مجتہدین بیا علماء دا قیامت دا روز پوری دا عالمانو دا ڈیوٹی دا چی دا دی مخلوق ربط چا سرو لگی خالق سر رب سر چی منگا تاسو دا خپل رب او پی جن او چی کل منگا تاسو خپل رب او پی جن دا دی رب عظمت دا دی رب مقام دا دی رب مرتبہ زمن پا دی سلکی رالا دا سڑی پا دنیا کم کامیاب دیو پا آخرت کم نو دا دا رب دا عظمت پا زمن پا ظلون کے سنگ رازی چی منگ دا اللہ کل صفات ازدد من دا اللہ رب العالمین پا حقیقت کیو پی جنو او پا حقیقت کی دا پی جنگلو دا پارا دقا صفات کی چی دا پا تروزانا وے ستا ربط پا خپل رب سر جوشی ستا تعلق پا خپل رب سر جوشی. زما عزت مندرونو دا دی کلماتو دا دی دریمی کلمی دا دی ابتدا سنگ شیوا نو دارتا زنوے ما پر روایت دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت روڑی دی وی حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ مبارک تا دا دی پورا تفصیل بیان کا او تفصیلی وقت سنگ بیان کا وقت دا سے بیان کا ایوب جانا وہ ایوب ویخشا چکل اللہ رب العالمین عرش پیدا کا انسانان نو پیدا او پرشتی پیدا شوی نو اللہ حکم او کا پرشتو تا سلور پرشتو تا چا زما عرش اولی سے نو دا اللہ عرش کو دیر ہوئی دی دا عرش خبرتا نکم دا کرسے دا کم کرسے باندی استواء علی العرش چلے عرش کو دیر لوی خبر دا کم کرسے چی دا نو مفتی شپی سے پا معرف القرآن کی وی اللہ چی پا کم کرسے جبل افروز دی استواء علی العرش دی وسع کرسی السماوات ندید لاندی نکی وی دا اللہ کرسے سمر دا وی کو دا اللہ دا کرسے مخیط دا اووالا زمکی اووالا اسمانونا مخیط اگرزے اووالا زمکی اووالا اسمانونا نو دا با دا جوار دا غنم دا دانی عمر و تخکاری دو دا اللہ دا نو پا دا عرش بلا سمروی نو پرشتوی من کی طاقت نشتا دا عرش دنی ولو من نشو نیوی او نپا کی طاقتو نو رب وطای دا خوبانی سے نوی پا سزریه با دا عرش کسو وی تاسو تزی او کلمه خیمه دا وائے دا دی کلمی کمال بداوی چه تاسو با ستاسو کی با طاقت دا اللہ دا عرش دنی ولو راشی وی یا اللہ دا کلمات راتو خایا نو اللہ وطای وائے چه سبحان اللہ
تاسو موایه سبحان الله. نو چې پرشتو د دې سبحان الله ورد شروع کو نو الله پکې دومره طاقت راوسته چې د الله غ عرش نیو. بس دا سبحان الله به وی 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 دې کې الله په سلو کړه وی ز آدم علیه السلام پیدا کړ. نو الله آدم علیه السلام پیدا کړ. د قرآن شریف مشهور واقعا ده. آدم علیه السلام چې الله پیدا کړو دام یاد ساته چې د آدم علیه السلام کله الله پیدا کو نو لومبي داغه کار څه چلو شو هغه پرنجي وکړه. دا موږ ته انټوش کې وایو. نو چې انټوش کې وکړه نو دا انټوش کې د انسان دا شکل روان شي. نو د دې د وجه انسان با چې انټوش کې نو سبا وای واپس وای الحمدلله. نو الله وته وی کوته دا خپل شکل واپس روغول غواړي نو وای الحمدلله. نو آدم علیہ السلام چې پلومبي په کائنات کې لومبي خبره وشوه نو هغه د څه شي وشوه الحمدلله. نو پرشتو وی دا خو ډیره مبارکه کلمه ده چې په مخ د کائنات کې د انساني خبرو لومبي شروع ده الحمدلله شوه. نو اولی وی سبحان الله بیا سبحان الله سره الحمدلله شروع شو. دا اوس حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول الله مبارک ته دا واقعه بیان وی بیا به پرشتو وی چې سبحان الله والحمدلله. بس دا دعا لوي وی 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 په دې کې زرګونه کال تیر شو. خدای پاک په یو وخت کې حضرت نوح علیه السلام راولې چې حضرت نوح علیه السلام راغی نو د شرک ابتدا دا شرک د نوح علیه السلام په قوم کې لومبي شروع شوی. دا شرک دی بوتانو ته دا سجدي او د یو الله نه علاوه نور مسجود معبود دا د حضرت نوح علیه السلام په قوم کې لومبي ابتدا د دي شي. ان شاء الله په دې برته چرته بیا بیان وکړو. نو نوح علیه السلام تعالی وی دا زما د وحدانیت بیان دی توکا او ورته وایي چې الله یو دی. نو یا الله زو ته څنګه ویم نو په قرآن شریف کې الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قوم ان اعبدوا الله او دوایا وإلى وأوحي ولقد أرسلنا أن اعبدوا الله لا إله إلا الله. دوایا وتا قرآن شریف کې داسې آیات زما د ذهن نه وته. نو یسوت دی قوم ته وایي چې لا إله إلا الله. دا وایي دا یو الله عبادت کې لا إله إلا الله مطلب څه لا إله نشته دی بل إله بل معبود بل مسجود څه إلا الله صرف الله. نو د نوح علیہ السلام لومبي تقریر څه شو لا اله الا الله. نو پرشتو وی لومبي تقریر د حضرت نوح علیہ السلام لا اله الا الله دا خو ډیر کمال والا کلمه ده. نو مخکې نه کمی کلمې وی سبحان الله والحمدلله نو سره لا اله الا الله شروع. بیا مدت ریدا حضرت ابراهیم علیہ السلام راغی چې ابراهیم علیہ السلام راغی ابراهیم علیہ السلام باندې ډېر امتحانات رالل. یو امتحان پکې دا راغی چې خپل بچی حلالته او واقعا تاسو اورېدلې ده خپل بچی یې د حلالول د پاره سملو سترګې ولا اوتللې بدن ولا اوتلو چالې راواغشتا او د حضرت اسماعیل علیہ السلام په مړی باندې راکاږي. الله ابراهیم علیہ السلام په دې امتحان کې کامیاب کو. الله د برنه ګډ راولېګا وفدیناه بذبح عظیم من ګډ راولېګا. نو چې ګډ راولېګا ابراهیم علیہ السلام خو سترګې تړلې دي اسماعیل علیہ السلام یې اخواخ کو دا ګډ په مړی چاړه راخ کړه. نو ابراهیم علیہ السلام د ډېرې خوشحالۍ نه وی الله اکبر. الله دا څه شي دی دا اولاد څه شي دی ته خو دومره لوی چې ستا په نوم زما ارس قربان الله اکبر ته ډېر لوی. چې پرشتو واورېدل چې وایي د ابراهیم علیہ السلام د خولې نه الله اکبر لفظ وته نو ورسره الله اکبر هم شامل کړ. نو رسول الله مبارک ته حضرت جبرئیل علیہ السلام وایي دا په اصل کې دا کلمه داسې جوړه شوې ده چې سبحان الله پرشتو وي لا سبحان والحمدلله آدم علیہ السلام وی لا اله الا الله نوح علیہ السلام وی او ابراهیم علیہ السلام الله اکبر وی. رسول الله مبارک وی خدای پاک عجیب کلمات دې اصل وی کامیابی ورکړه. نو د تعجب په تور کې خو به مونږ وایو وی او او رسول الله مبارک په چې کله کلی سیزولې ده نو وی لا حول ولا قوه الا بالله.
نو دا پنځمه کلمه د رسول الله مبارک د خولې نه وته. نو د دې پنځو کلمو نه د قدریمه کلمه جوړه شوه چې د الله په جناب کې ډېر بې مقام دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ډېر لوی مقام لري. ابتداء په کومه طریقه شوه؟ د دې د وجه رسول الله مبارک د دې آغا ناشنا فضائل بیان کړی دي چې ستا عقل به ته حیران شي، ستا فکر به ته حیران شي. لس فضائل رسول الله مبارک د دې باره کې ویلي دي او ټول په احادیثو کې موجود دي. زمونږ د دین یو کتاب دی او د احادیثو هغې ته وایي طبراني شریف. رسول الله مبارک یو ځل خپل صحابه له راغلي وی په مدینه منوره کې ناست دي او په مدینه منوره کې غرونه خو ډېر دي خو یو ډېر مبارک غر دی هغې ته وایي د احد غر. او د احد غر څومره دی ما ته وګورئ. د احد غر 14 کیلومیټره 14 کیلومیټره. د دې اتمانزو نه کاڼیور د دې شیرپو نه چې مخکې ووري دا 14 کیلومیټر دی. ما کتلی دی، ما دا شمیر لیدلی دی، هلته 13 کیلومیټر لیکلي د اتمانزو نه. نو 14 لکه دومره غر دی لکه د دې ځای نه شیرپو دومره لوی غر دی. نو رسول الله مبارک یو ځل صحابو له راغی وایي تاسو کې داسې څوک شته چې د دې احد د غر عمره ثواب د ده په عملنامه کې راشي؟ نو صحابه وایي نه یا رسول الله د احد غر خو ډېر لوی دی، دومره ثواب به زموږ په عملنامه کې څنګه راځي؟ نو رسول الله مبارک وایي تاسو کې هر یو کس دا ثواب ګټلی شي. وایي څنګه یا رسول الله ما ته وګورئ. نو رسول الله مبارک ورته وایي چې چا یو ځل ووي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، رب العالمین به د دې انسان په عملنامه کې د دې یو ځل د ویلو د وجې الله د احد د غر عمره ثواب ورکړي. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او دا ته دې د وجې دا کوم حوالې در کوم. طبراني شریف حدیث زموږ کتاب دی، دا پاغي کې دا حدیث موجود. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مستدرک د حاکم دا د حدیث کتاب دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی یو ځل رسول الله مبارک وی په ګوتو اشمار دا فضایل چې څوک یو ځل وی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، د یو ځل دوی نو ی الله وتوي چې اے بنده په حقیقت کې ته زما فرمان بردار بنده جوړ. په حقیقت کې ته زما فرمان بردار څه ته وایي؟ چې یا الله ستا هر حکم به منم، ستا هر حکم تا کمر بسته ما دې ته فرمان بردار وي. نو چې دا دی یو ځل وي نو وی الله دې بنده ته وي چې ای بنده ته زما فرمان بردار بنده شوي. او تا دویم نمبر دا وره چې د دې کلماتو په برکت تا ما ته ځان حواله کړ. اوس چې یو انسان الله ته په حواله شو خو دې په دنیا کې هم کامیاب شو، په آخرت کې نو د دې یو ځل د ویلو د وجې به څه چلو شي؟ الله به ته فرمان برداره بندم جوړ شي. او دویم نمبر دا دی چې ته الله رب العالمین ته حواله شوي. دا دویم نمبر. دریم نمبر رسول الله مبارک وایي چې په کومو څیزونو باندې نور لګي، په کومو څیزونو باندې نور لګي، چې دا په کومو څیزونو باندې نور لګي، په کومو څیزونو باندې نور لګي، د دې نه زیات د الله په نسبت باندې ماته محبوب دا کلمه دریمه کلمه ده. الفاظ ته ګوره رسول الله مبارک سمندر په کوزه کې بند کړی دی چې په کوم څیز باندې نور لګي، چې دا په کومو څیزونو باندې نور لګي د دې نه زیات د الله په نسبت محبوب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نور پس لګي د کائنات په ذره ذره باندې نور لګي، په دې اونو لګي، په دې بوټو لګي، په دې پیسو لګي، په دې غرونو لګي، د دنیا په هر څیز باندې نور لګي. رسول الله مبارک وایي کو مال الله دا ټول راکړل
او دا ټول زه الله په جناب کې ورکم د دین زیات ما ته دا محبوب دی چې زه 3 ځله دا کلمه دا 4 کلمات وي دا ما ته ډیر محبوب یارونو دا ډیر لوی مقام دی او دا د حدیث په مستندو روایت په مسلم شریف کې حدیث دی دا حوالی مالی گلی دی دا دی دا وجه بعض خلق دا حوالو تپوس کی حواله دا دی دا وجه دی کم چې دا خبره ګورستاسو په ذهن کې یقیني کینی چې داسې بوي نو رسول الله مبارک وي چې د دې تمام کائنات تماته زیات محبوب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې الله محبوب دا الله رسول ته محبوب دی چې داغه ګناه معاف تا نو زمونږ د پاره به څومره لوی مقام لري بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې حدیث راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک سره ناسو وی د جمی موسم وی د جمی په موسم کې رووتو نو یو اون داغه اون پانی اوچ کلاسې وی داغه اون پانی اوچ کلاسې وی وی رسول الله مبارک هغه اون ترا نږدې شو او هغه اون داسې اولا کولا وی چې هغه اون اولا کولا داغه اون نه پانی ټول راو ورځي وی موږ وی چې بس اون او اولا کولا پانی راو ورځي نو رسول الله مبارک نه تاسو کې دا عمل می ولي وکړه وی موتی چې نیو په یا رسول الله ها وی ما ته وګوره چې کوم انسان د زړه د اخلاصا د الله لپاره یو ځل وی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم یو ځل وی الله بددنه دا ګناهونه داسې لرکی لکه چې د دې اونې نه دا پانی څنګه پریوت دا نصر رضی الله تعالی عنہ وی چې د دې کلماتو د برکت به الله رب العالمین د انسان نه دا ګناهونه داسې لرکی لکه څنګه چې دا اون لاغله پاتې شو دغه شان بدی د ګناهونو نه پاک شي او شپږم نمبر وره او دا په بخاری شریف کې حدیث ګوره زمارونو انسان د دې شپې کې او بیا د جمی د شپې او د شپې د خلک پکې پاتې رسول الله مبارک وی یو انسان د شپې پاسې ده سر مستلا وخت ډیر دی بانک تم لا ډیر دی را پاسې ده په اعلی خوري ده یا را پاسې ده او بیس کلی یا را پاسې ده د جمی د سړي د قضای حاجت ورځي متیازي ورځي پاسې اوس تر پاسې دی او چې را پاسې دي سترګې خودي وغاړي دي دوران کې تووي دا کلمات زدکه دا ګوره د بخاری مبارک حدیث دی د بخاری مبارک دا کلمات زدکه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير در ذکر وای لا اله وای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا خودی وی دی پسې دی دا درېمه کلمه وي دا نن چې راته بیان کوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم یو دغه کلمه وي یو د دې او دسته وته نه دی کړي صرف را پاسې دی په بالغ ته سر لګېدلی دی په دې خله مبارکه دی صرف دوی او دی پسې د دوی چې اللهم اغفر لي خدایا ما یا دی واپس د خپل زندگی د ضرورت دعاګانې کوي قسم بالله قسم په خدای رسول الله مبارک وي د دې کلماتو د برکت دي چې په دې بلستون کې کومه دعا وکړه الله دې مغفرت هم نصیب کو چې صدې الله مقصد دې الله بدل نصیب د دې کلماتو د برکت دا د بخاری شریف حدیث دی صرف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خدایا ما وبخي او زما دا پلان کی کارو کی دا کارو کی چې څومره دعاګانې وکړه الله به قبول دا د دې کلماتو د برکت نو شپږم نمبر دادي او وب نمبر دا ور د رسول الله مبارک د ترلور و ام هانیه نو ام هانیه د حضرت علی خور وا او د رسول الله مبارک رضاعی خورم وا دی ام هانی او رسول الله مبارک د بیبي حلیمه سعدیه دوالو نه تیر ودلو
نو رضایي خورې وه او د رسول الله مبارک ډېره خوښه م وه د تره لورې وه نیکه بیبي وه او خورې وه نو د دې خوروالۍ د وجې ډېر محبت و ورسره نو دا ام هاني رضی الله تعالی عنها بوډۍ شوه چې بوډۍ شوه نو رسول الله مبارک لراله و یا رسول الله مبارک د شپې به ډېر پاڅېدم نفلونه به مې کول دروازې به مې روجې نیوي نور به مې ډېر اعمال کول حجونه به مې کول عمر بوډۍ شم څه کولی نه شم څه به کوم او هغې اعمالو ته مې ورک کېږي تاسو د الله په ذات یقین وکړئ په احادیثو کې راځي رسول الله مبارک ورته وایي که تو اوس بوډۍ مې خو زه تا ته یو داسې عمل ښومه که تا دا عمل وکړو ستا په عملنامه کې به دا 3 قسمه ثواب الله ولیکي یو به دا الله ولیکي ما ته وګوره چې دا لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم د سل ځلو وي نو د دې سلو ځلو د برکته به الله څه چلو کي ستا په عملنامه کې به الله رب العالمین سل بختیو خان دا په مکه مکرمه و مدینه منوره کې د ټولو نه اعلی خان د دې سلو ځلو د برکته به الله یو دا کار وکړي چې ستا په عملنامه کې به سل بختي خان چې د الله په لار کې د جمدي ورکړل الله به دومره ثواب وکړي د دې سلو ځلو یو دویم نمبر به الله څه چلو کړي دویم الله دا چلو کړي چې ستا په عملنامه کې به د سل زین شوي دا د حدیثو الفاظ دي او زه خو تاسو ته اکثر وایم کو دا حدیثو غټ کتابونه نشئ کتلی کنه نو مالا پښتو اردو پارسی انګلیش کې خدا فضائل اعمال شته مولانا محمد ذکریا صاحب پکې دا حدیث وړي فضائل اعمال کې دا حدیث تا ستا په عملنامه کې به د دې سلو ځلو د برکت الله څه چلو کی الله به دا چلو کی چې سل زین شوي اسونه چې تا د الله په لار کې ورکړل د جهاد د پاره دومره ثواب باندې یو اس پسو دی سل اسونه او دا 3 نمبر فضیلت ډیر اعلی دی سلو زلو د برکت الله بستا په عملنامه کې ما ته وګوره سل او خان اګه او خان چې تا په بیت الله مکه مکرمه کې ورګه مکه مکرمه د نیکه ثواب راته په مکه مکرمه کې یو نیکی پسودا جواب راکړه یو نیکی پسودا په 1 لاکھ کنه یار ویخه کوده یو نیکی پسودا په 1 لاکھ نن چې چا په مکه مکرمه کې د جمعې منځو کو من بس 1 لاکھ منځونو کو دا ویغه یو د الله په جناب کې په 1 لاکھ منځو الله دې زموږ استاد نصیب نو د دې سلو زلو د برکت واسطه په عملنامه کې اغه سل او خان قرباني الله اولی کی کم سل او خان چې د مکی مکرمه د بیت الله پس مکالان شو دا ډیر به فضیلت دی اتم نمبر او نهم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبیله لا ورغه اګه قبیله ډیره جنگجو یعنی په جهاد کې ډیره مضبوطه وا ویزان د دشمن خلاف جنگ ته تیار کړ تیاریو کې نو بس هغه زر ورل ما ته وګوره زر ورل او دالونه راواغشت تورې راواغشت غشي راواغشت لیندې راواغشت رسول الله مبارک وی دا څه کوي وی تاسو چې د دشمن خلاف مقابله ځان تیار کړئ نو پدې وی دا راته نه یاد وی دا دشمن نه تله یاد وی څه دشمن یاد وی شیطان ځان د شیطان د مقابله نه بچ کې سامان راواله دویم نمبر ځان د آفاتونه د آفت چې راشي دا پرون چې زلزله راغلی وه دې ته آفات وي ځان د دې نه بچ کې ځان د بلیات څه ته وایي بلیات نه پس راغلی بلیات وایي بلوه وایي ازمیخته ځان د امتحان د دشمن نه بچ کې ځان د مصائب نه بچ کې ځان د تکلیفونو نه بچ کې و یا رسول الله په سبج کو تور او ډال خو تعالی باندې کې خودل وی کم انسان واته وګوره کم انسان چې دروازه سلزله دا دریم کلمه وی الله به د مصائبونو د مصیبتونو نه د آفاتونو د بلیاتونو د مشکلاتونو
د دشمن نه به د دې سلو زلو د برکت د دې درېمې کلمې د برکت به الله د دې ټول مصیبتونو نه بچ. الله اکبر. اتم نمبر لا شو او نهم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائی وی معراج تلاله چې معراج تلاله د مختلفو پیغمبرانو سره ملاقات شو. پدې کې یو پیغمبر لورلم وی موتی چې تاسو کې وی ته چې ابراهیم علیه السلام. نو بیا سر رسول الله مبارک صحابه ته وی عیسی علیه السلام میلی دا نو دا د پلان کی صحابي پشانو. وی موسی علیہ السلام سره ملاقات شنو هغه د پلان کی صحابي پشانو. او ادریس علیہ السلام سره ملاقات شنو هغه د پلان کی صحابي پشانو. نو ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو. نو رسول الله مبارک ته صحابه وی ابراهیم علیہ السلام د چا پشانو یا رسول الله ما ته وایي. نو رسول الله وته مبارک وته وی انظروا الى صاحبكم وی د خپل مرګري ته وګوره. رسول الله مبارک وته ځان یادو وی ابراهیم علیہ السلام زما په شکل باندې. وی ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو. وی ډېر خبره مې وسره شو. وی بیا راته ابراهیم علیہ السلام یو درخواست وکړه وی چې رسول الله مبارک ته چې واپس لاړ شي نو په خپل امت په زما سلام وي په خپل امت په زما سلام وي. نو زمونږ د احادیث استادان چې کله مونږ ته وی دا حدیث بیانې نو چې کله تاسو دا بیانوي او د ابراهیم علیہ السلام دا سلام چې رسول الله مبارک ته وی خپل مرګرو ته بوای نو په دې طریقه وته وای چې خپل مرګرو ته وای نو تاسو خپل مرګرو ته دقیق وخت وای چې ابراهیم علیہ السلام وای رسول الله چې زما په خپل امت باندې زما سلام وای. نو ابراهیم علیہ السلام پتا سلام را لګلی تاسو وای وعلیکم وای وعلیکم وعلیه السلام. دا چې تاسو څوک چې الکه زما سلام وته وایا نو تاسو چې څوک چې الکه پلان کی سلام یته وعلیکم وعلیکم نا وعلیک وعلیه السلام دا څه بووي. نو ابراهیم علیہ السلام سلام راولې او بیا د خپل امت ته وایا چې د جنت زمکه ټول چټل میدان دی خو یو سړی وي چې زی آبادون زپکه اونی بوټي باغچی او خولي باغونه پکې جوړو نو دا به څنګه جوړي بوټي بولولې میوه بولولې نه میوه او بوټي موله سچلو کې خدا خپل جنت په اولو آبادول او په بنگلو آبادول غواړي نو وته وای چې دا کلمات دی وای چې سبحان الله وای او بخي والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې د وجب الله ستا جنت دی. او دا ټول په خپل ځای دا نه حواله خو چې زما په ذهن کې کم بهترین او خشته فضیلت نو غدا چې الله وی احب الكلام الى الله. اے الله وی ماتا د ټولو نه زیات محبوب کلام محبوب ذکر او زدا دغه بنده محبوب جوړیږي مو بنده زما محبوب جوړیږي. نو احب الكلام الى الله اربع سلور کلمات چې الله وی زبد د محبوب جوړیږي مو دی به زما سلور کم یو دیوم دقه دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. الله وی زبد د محبوب نور والباقیات الصالحات ذکر الله وی چې زما پنځ دا ډیر بهتر دي د ثواب په لحاظ او د انجام په لحاظ. انجام ډیر زبردست دی د دې کلماتو انجام ډیر زبردست. معنی صدرو سبحان الله الله د هر عیب نه پاک والحمد لله الله له ټول تعریفونه دي ولا اله الا الله نشته دی بل اله خالق مالک الا الله الله دی الله اکبر الله ډیر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نشته دی بل یو ذات چې ما د ګنا نو ساتي او نشته دی بل یو ذات چې مال د نیکه توفیق راکړي څوک دی الا بالله العلي العظيم. الله معنی ډیر اعلی
د دې په وجه باندې انسان الله ته د دې د وجه زمونږ څومره سلسلې دي، څومره سلسلې په ټولو سلسلو کې چې کوم اذکار ورکوي یو ذکر پکې د دې کلمې تمجید د دې درېمې کلمې دي چې دا به سل ځله روزانه وایي. نو زما ورونو تاسو ته دا خواستې چې الله ته ورنږدې شو، الله زموږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي ابد د دې د برکت. نو ان شاء الله ما سره وعده کوي چې دا به سل ځله دروازې خامخا وایي ان شاء الله، وعده ده کنه ان شاء الله. تاسو ته ویم او چې زما دا بیان څوک اوري دوی ټول ته ان شاء الله وتعالى دنیا کې هم کامیاب او خدای زنه الله وی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. د ثواب په لحاظم او د انجام په لحاظم ډیر به انجام به کو د سبحان الله انجام میرا تو وی کو د الحمدلله میرا تو وی کو د لا اله الا الله کو د الله اکبر کو لا حول ولا قوه د دې ټول ذکرونو تاسو تمام مخکې فضیلت بیان کړی دی. د انجام په لحاظ ډیر بهترین ډیر بهترین ودا یو خبره کوم به یقینم زمونږ د دې سليمان علیہ السلام لا الله ناشنا بچی ورکړو یو ځل روانو تخت او په تخت سلور زره کرسي به په بره پرتی وي. نو یو ځل لاسه په هوا روان دي او لاندې یو زمیدار کاکا دی په زمکه کې لګیا دی یوي کوي چې داسې د سليمان علیہ السلام تخت او قتل یو جبتخ یو په هوا بل په سلور زره کرسي او په هوا روان دي. نو دا ډیر تعجب د وجوي سبحان الله خدای ته صدا هر عیب نه پاکي س عظیمه باچي دي. دا هوا خو د سليمان عليه السلام مسخر و هوا غ خبر راواغشته د سليمان عليه السلام وخت ورسول. سليمان عليه السلام تخت حکم هوا ته کوي د خوا کی کوس دا انجام دی حافظ ته یادوم ښا چې الله وی دا انجام په لحاظ دا کلمې ډېرې بهتري چې تخت را کوشو سليمان عليه السلام زمیدار کاکا وی دا تاسو وی بس هغه په یاره پیدا شو وی چې ما خود سره وی دا ته ونی چې سبحان وی او کنه دا می وی دا دی ولی وی یاره دې تخت په تعجب کې ډېر عالم چې عظیم تخت دی سلوی باچی الله در کړی دا سال اوهو سليمان عليه السلام و په غبان لاس کې خود وی خپکه کوم دي خبر لرانه لم ولی یو خبر لرالم وی څه خبر لا وی دې خبر لرالم چې زما دا تخت روان دي سلور زره کرسي به پرتی دي خو یاد ساته یو وخت بدا سره شي چې نه به زما دا تخت وی نه به زما دا باچی وی نه به دا کرسي وی نه به دا وزیرانی یو ورځ بدا سره شي دا ارس به ختم شي خو چې تا کم کلمات وی او بالفرض والتقدیر دا کلمات الله قبول کړي او تا په اخلاص ویلي نو د قیامت دروازه پوری بددي ثواب د ختمي. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. د ثواب په لحاظ هم ډیر ویلي او د انجام په لحاظ هم خدا الله د اخلاص لپاره د الله د رضا لپاره چې الله زمانه راضي شي او زما یو عظیم رب شتا زما یو مبارک رب شتا او دغه رب ته زنیز دی کېږم په دې کلماتو باندې دی کی نو ان شاء الله دا وصل زلوای ها تاسو ته ویم او چې څوک زما د आवाज اوري دنیا کې هم کامیاب وي آخرت کې هم کامیاب وي. رب العالمین دې موږ له خپل ذکر توفیق را نصیب. درود شریف وایي.